د صحت د نړیوال تنظیم یا WHO 2020 راپور تر مخې نړۍ کې 48 میلیونه جوړې شنډوالي سره مخ دي، یعنې دی ماشومان نشي زیږولی. د غرض ماهران وایي د نړۍ د 14 نه تر 15% پورې جوړې شنډوالي سره مخ دي چې پکې یا خو دواړه یعنې زنانه او میرمن یا صرف یو تن د دغه کمزورۍ ښکار دی. د لیډي ریډینګ روغتون د ګایناکالوجي څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر سایرا ابرار ډیوه ته وایي د شنډتوب بېلابېل وجوهات د دې نارینه او زنانه یو شان ښکار کیدی شي. د معایناتو نه پس معلومیږي چې آیا دواړه شنډ دي یا صرف یو تن یعنې زنانه یا نارینه دې بیمارۍ سره مخ شوی دی. نو مین خبره دا ده که نه چې زموږ د میډیکل لاین یو پری ریکویزټ دی، یو ریکوایرمنټ دی چې کله چا بانجپن وي بچی نه کیږي نو اول به خاوند ټیسټ کوي. که هسبنډ کې څه مسله وي نو عین بعد به ښځې ته راځي. پوه شي په خبره. خو دلته کې موږ سره اړو دا کنسپټ شته نه. موږ ته چې کله راشي اول خو داسې ښځې وي چې هغوی ښه ډېر به علاجونه کړي وي، دوایانې به یې اخیستي بچو دپاره. بل خبره دا دی چې که موږ ورته ووایو چې تاسو د سړي ټیسټ وکړئ نو دا هغوی ته څه داسې عجیبه خبره ښکاري چې دا څه وایي راته. وایي د نارینه د یوې معاینې ضرورت وي، خو د شنډتوب د معلومولو لپاره د زنانه ګڼ معاینات کیږي، نو ځکه ډاکټران لومبیا نارینه ته د معاینې مشوره ورکوي. ډاکټر سایرا زیاتوي موږ اکثره لیدلی دي چې د یوې جوړې ماشومان نه کیږي نو خپل خپلوان سړي له د معایناتو پرته دویم واده وکړي، بیا وروستو د معایناتو نه پس معلومه شي چې شنډواله زنانه کې نه بلکې سړي کې و. په دې طریقه د دوو میرمنو ژوند تباه شي. بل پلو ته ګایناکالوجسټ ډاکټر نرګس ادا وایي د 12 میاشتو د یو ځای ژوند کولو نه پس چې میرمن حامله نشي نو په کار ده چې دواړه ماهر ډاکټر سره رابطه وکړي. وایي د نارینه او زنانه د شنډوالي د ځینو قسمونو درملنه اوس په داروګانو ممکنه ده. چې سړی لړ شي خپله ټول ټسټونه وکړي د هغې انفرټیلیټي د څه وجې نه ده، د هغې په هغه باندې هغه هغسې میډیسن والي که چېرې د هغه 30% هغه وي سپرم وي نو ضروري خبره ده چې هغه میډیسن والي نو هغه به 60-70 ته رسیږي. خو که هغه میډیسن وانخلي دا روز تر روزه نور کمیږي بیا بالکل زیرو ته راځي. نو ښه دا ده چې دی چې څومره زموږ دا خویندې دی بوځي دې ته علاج کوي دغه شان حق زموږ د دیرونو هم د په کار ده چې وکړي. زیاتۍ د شنډتوب یو شمېر لاملونه دي چې ځینې معلوم او ځینې نامعلومه دي. دا موروثي هم کیدی شي، عمر سره هم تړلی دی، د بدن سربوالی هم لامل کیدی شي، د متوازن خوراک او باقاعده ورزش نه کول هم وجه جوړیدی شي. خو د جوړې د دواړو معایناتو نه پس معلومیږي چې درملنه څومره اسانه یا پیچلې ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.